درنو ملګرو، د مینې او محبت نه ډک سلامونه او احترامات مو ومنئ. علما لیکي وایي دا ګناه اصل کې دا اور ده، ولو که انسان دغه په حقیقت نه پوهېږي. د دې حقیقت به انسان ته د مرګ وروسته بیا معلوم شي. څنګه اور د دلیل دوه دلایل علما بیانوي. یو دا قرآن رب العزت په خپل کلام کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلکم النار، وایي ای د ایمان خاوندانو وساتئ تاسو خپل ځانونه او خپل اولاد بال و بچ حتی قریبان او دوستان له اور نه. اوس دا وینا هغه وخت کېږي که عام عرف او اصطلاح ته انسان راسي چې هغه خطر انسان ته معلومیږي، احساسیږي چې هغه دی د دغسې ځانه وساتئ، مخکې کډۍ دی مثال، یا دلته جنګ دی په دې علاقه کې، یا دغسې خطره دی، یا دغه زار داسې تاوان لري. نه، دلته دا الفاظ او دا کلمه او دغه وینا دغه شانتې سوې ده لکه د انسانو مخ ته چې اور یې الله وایي د ده اور نه ځان وساته. نو اور کومه دی؟ علما لیکي وایي هر هغه ګناه، معصیت، نافرماني دا په حقیقت کې اور د الله پاک دا درښیي، ولو که په حقیقت انسان نه پوهېږي. دا خو لازمه نه ده چې د یو شي په حقیقت انسان نه پوهېږي. یو څوک د زارو په خطر نه پوهېږي، ډاکټر به په پوهېږي. نو که ډاکټر ورته وایي چې د دې نه ځان وساته دا خطرناک دی، مثال تیزاب او نور چې کوم اوس نوي نوي دوایانې او ګولۍ او تور او سپین دا خبرې دي، نو هغه ورته وایي چې دا ځان ځینې وساته دا خطرناک دی. نو که انسان ځان نه ځینې ساتي دا به د انسان خپله کمزوري، دې کې د ډاکټر قصور نشته. نو ځکه چې الله پاک فرمایي تاسو د اور نه ځانونه وساتئ، اصل کې دا نافرماني او معصیت ده، دا هغه اور دی چې څه درته وایم، ولو که هغه موږ تاسو ته هر څونه لذیذه خوندوره چې خوند پکې احساسیږي او نفس په خوشحاله کېږي، هغه عمل موږ تاسو ته هغه احساسیږي، خو هغه عمل اصل کې هغه جهنم ته رسول د جهنم اور دی. دویم دلیل علما فرمایي تاسو وګورئ ګیس دا په خونه کې ایلک، نو چې په خونه کې ایله سولو اوس هدې په سترګو نه معلومیږي چې اور دی، خو یو باکس خالي و بیا درک به درته ولګېږي چې اور دی که نه دی. علما فرمایي وایي نن چې کومې پریشانۍ تاسو ګورئ وینئ کله کله دا ګیس یعنې د ګناهو اثرات دومره په انسان باندې جمع شي چې کله کله انسان ووي په جټکه باندې، څه یې خبرداره کړي او که نه نو دقه شانتې انسان د خپلو اعمالو له وجې ګیس او هغه اور جمع کړي خالي د باکس د ولو خبره ده. وایي ښه نو وي باکس یې چې شته، باکس یو مرګ د انسان او دویم د سور شپېلی ده. که هر یو در باندې راغلی من مات فقد قامت قیامته، ته بل قیامت بیا څه کوي چې انسان وپاڅي. داسې خبرې دي چې په زرو لیکلو وړ دي او پکار دي، او انسان یې د کور پر د مخامخ دیواله باندې انسان راوځړوي چې کور ته وځي او ویني، او چې انسان کور ته ننوځي هم یې ویني. دغه شانتې د نصیحت خبرې دي. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو دپاره د پام او فکر وړ وګرځي. عزیزانو، د روژې اخرنۍ ده، موقع ده، نو د ځانه واخله د تاسو د هر ملګري، هر دوست، هر قریب، د هر مسلمان مې دا تمه او توقع ده چې د ګناهونو اور مړ کړي، توبه الله توبه سي، استغفار الله ته رجوع پکار ده. زما خپله خدای ته رجوع ده، الله دې مې معاف کړي له ټولو مسلمانانو سره، پروردګار دې راته بخښ او مغفرت وکړي، ګناهونه مې ډوبوي، غرقوي مې. عجیبه منطقه دا ده چې د نجات سامان هم راسره دی، لکه استغفار او ژړا او الله ته رجوع او د الله نه بخښه غوښتل. خو افسوس او صد افسوس چې شیطان موږ توبې ته نه پرېږده. مولوي موسی مبارک بیان کړی دی د سورت توبه 2 رکعات نفل په نیت توبې وکړه او په اخلاص د خدای سره وعده وکړه توبه وباسه الله ته چې الله بیان نه کوم. علما لیکي چې بېادبي د میا په یو لوی ګناه کې ته اخته سوی،
لویه ګناه دې کړي چې غسل دې لا هم نه کړي، الله ته توبه په اخلاص وباسي. دا غسل د صفایي څخه مخکې د خدای توبه کولی. مهربانه ذات، له مور و پلار نه هم مهربانه ذات. 15 واره ته یو خطا وکړه، مور و پلار دې په زندګي ولاکه وبخښي، ستا د مخ لیدلو ته ولاکه تیار شي. بیا د اوس اخري زمانې قرابتونه خو نو بیا تاسو ته ښه در معلوم دي. خو اما لیکن الله رب العزت وی ای بنده، د زندګۍ تر پایه تر سلګۍ پورې ستا پر مخ زما د بخښي او د مغفرت او د ناز دروازه خلاصه ده. ته چې ما پیدا کړی د ناز او د نعمت لپاره، در دا ژوند دې 100 چنده الله ښه نازوم. ته ما د خپل کرم لپاره پیدا کړی چې زه پر تا باندې خپل احسان وکم. څونه احسانونه بې شمار الله پاک اوس پر موږ تاسو کړي. د اولاد قیمت ستا په مفتو کې خدای پاک هر انسان ته ورکوي. د سترګو قیمت، یوه سترګه چې د چا ده نه یې هغو بیا لګولي، ته ورشه د هغو څه پوښتنه وکړه. څه درته ووایم نو، خالي چې دا کومه ژوند او زندګۍ دا په وسعت چې پروت یې هم اکسیجن به سټارټ دی ستا ژوند، چې ژوند یې په جټکو وي، چې اکسیجن پیپونه یې پر خولې ته ورسي، د یوې ورځې څو خرچه نه ځي. دا د یوې خبرې مسله ده. داسې نو 360 جوړه ستا بدن دی، داسې نو داسې رګونه پکښې کې دي چې یو رګ د اعصابو دا بند شي، ستا به صرف پیسه پانې ونی. خدای د هېڅ قیمت نه درته غوښتي. الله وایي زه په تا باندې څه کوم، زما څه پیدا پکښې کې دی چې تا باندې جهنم ته ور واچوم. موږ په خپله جهنم ته ورځغلو. نن وګوره جهنم ته خلک په پیسو ځان ورسي، چې هر عمل یې راواخلي نو بس هغه د ریا څه ډک بې اخلاصه غرضونه کې پکښې کې، او د خدای پاک لار، د خدای دین او د خدای کور جنت او د خدای رضا خلک په مفتو کې هم نه ورته تیار وي. ملا صاحب څه دې اوږده دې کړه، وایي اوږده دې کړل، بس جلدي ورسه. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نو اخرنۍ ټکی، اخرنۍ خبره څه عزیزه، چې ته یعنی چې موږ خپل چې توبه الله ته نه وباسي او داسې په ګناهو باندې بار ورسې نه، دا خو ستا خپل قصور دی. توبه دې پر مخ دروازه خلاصوله، نو بیا دویمه لار د جهنم ده. په اور باندې الله پاک بې صفایي راولي. زر په چیشو صفا کېږي. انسانه ته د زروم قیمتي، بیا به د خدای پاک سره د صفایي لپاره هغه شی ټاکلی. ډېر شیان اور وصفا کوي. په دنیا کې ډېرې وسپینې دي چې دا اور ته یې ونیسي زنګ ځینې تویسي. د انس رضی الله عنه مبارک یو روایت دی، هغه یو ټوال درلود، د رسول الله په لاس وچ کړی، لاس یې وچ کړی او په هغو باندې بیا اور تاثیر نه کوي، چې خیرې به پسې ومښتلې، هغه به یې اور ته وردی کړي او اور به یې خیرې ځینې وسوځلې، صفا به شو. انسانه په تا پسې چې کومې خیرې بیا مښتي، بیا د جهنم بغیره. نو یو خو د خدای د رحم مسله دا خو بېله خبره ده، که نه د عذاب سره به تا خپل اذان په ځان ټیل وي.